د افغانستان او بنگلاديش ترمن سبا فاینل لوبه ده سبب کیږي آیا راشد خان به کې لوبيږي او کنه افغان لوبغاړو کې کوم بدلون راغلي او کنه او د بنگلاديش مصدق الحسین د راشد خان په اړه سویل دي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګران لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشه د بنگلاديش په کوربتوب درې اړخیز شلوري سیریز کې سبا مازدیګر افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کوربه بنگلاديش سره فاینل یا وروستۍ پایلو به تر سره کوي دغه سیالي به د بنگلاديش ډاګي خار په شيري بنگله نړیوال کرکټ میدان کې تر سره شي افغانستان په دې وروستیو کې د بنگلاديش خلاف په شلوريزو سیالیو کې برلاسه دی د 2014 کال نړیوال شلوریز جام راهیسې بنگلاديش په تر سره کړل شو سلورو شلوریزو سیالیو کې نو توانیدل چې افغانستان خلاف بریا خپل کړي خو دوی په 13 سیالۍ کې وتوانیدل چې افغانستان څخه شلوریزه سیالۍ وګټي هماغه مخال د بنگلاديش لوبډلې مشر ویلي وو چې دوی د 1300 کروڑو راهیسې په شلوریز فارمیټ کې ښه نه دي ځلیدلي او دوی هڅه کوي چې په دې فارمیټ سیالیو کې خپلې بریاوې ترلاسه کړي افغانستان په 13 سیالۍ کې ښه پیل ورکړی خو منځنۍ لوبغاړي په توبهنه کې په بشپړه توګه ناکامه راغلل او بنگلاديش لوبډلې ته یو ښه هدف ور نه کړ خو د کم هدف سره بیا هم افغان توپاچونکو ښه توپاچونه وکړه او بنگلاديش یې اړ کړ چې په 19 ماور کې یاد هدف ته ځان ورسوي راشد خان چې په 13 سیالۍ کې ټپي شوی و د هغه لوبېدل هم په سبانۍ سیالۍ کې شکمن دی او د 13 سیالۍ کې د ماتې وروسته ممکن افغان لوبډله په خپل سکواډ کې ځینې تغییرات هم راولي د بنگلاديشي لوبغاړو په وینا په 13 سیالۍ کې د بری وروسته د دوی مورال لوړ شوی او د فاینل لوبې لپاره په بشپړه توګه چمتو دي د یادې لوبډلې آلراونډر لوبغاړی مصدق حسین ویلي چې دوی د راشد خان له توپاچونې څخه هیڅ ویره نه لري نوموړي چې رسنیو سره خبرې کولې وویل د تیرو لوبې بریا دوی ته ښه ډاډ او مورال ورکړی دی او د افغاني بالرانو څخه په ځانګړې توګه له راشد خان څخه ویره نه احساسوي نوموړي وویل بې له شکه چې د فاینل لوبې وړاندې بریا هرې لوبډلې ته یو ښه مورال او ډاډ ور په برخه کوي زما په نظر چې کله موږ سیالۍ وبیلو دا په دې معنا نه ده چې موږ د بام له چتره ولید د دغې بریا وروسته موږ هم داسې نه یو شوي چې بس په هوا والوځو موږ باید همداسې لوبو ته لکه اوس مو چې روانې کړي دوام ورکړو راشد خان چې ټپي شو څوک دا نشي ویلی چې د ټپونو له کبله یې ښه بالینګ ترسره نه کړ زه دا وایم که چېرې هغه روغ رمټ هم وی بیا به هم زمونږ لخوا ټکول شوی وي ځکه چې زمونږ ټول پلان هغه ته او اوس موږ له هغه څخه کومه ویره نه لرو او نه داسې څه شته چې موږ له باید ویره احساس کړو مصدق زیاته کړه چې دوی به تېره غلطۍ تکرار نه کړي او خو لوبو ته به دوام ورکړي نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان